زما شیخ و مرشد شهید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل ودا دا علماء کرامو وینا ده چې چا 100,000 ځل الله الصمد وي مونږ ورونو ګورئ پیسو پسې نښتي یو ښه یقین سره هم ټول دنیا پسې یو دا ده چې په ممبر لګیم د ما په زړه کې ټولو نه دنیا پرته ده او دا تاسو چې نازئ تاسو په زړونو کې هم دنیا ده نو کم سړی چې الله الصمد 100,000 ځلې ووایي نو دنیا به ورله راشي مال به ورله راشي نو په ښې طریقې ده که نه خو ګورئ وروڼو دنیا دپاره دا مه استعمالوئ ګورئ دا الله جل شانه یاد دپاره استعمال کا اب خود بخود ردی تو دا اللہ پاک جل شانہ مبارک نم یادوا اللہ پاک جل شانہ یادوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چھ اللہ پاک جل شانہ فرمائی کو چرتا ما دا انسان پزڑ کی یادوی زی پزڑ کی یادوم او کو چرتا ما دا انسان پیو جماعت کی یادوی پیو مجمع کی می یادوی نو ذکرته فی ملئ من الخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کہ اللہ پاک جل شانہ فرمائی زبیدہ انسان دا دن بہترین جماعت کی یادم کہ اگر دا پرشتو مجلس تا اسمانونو کی پرشتی دی کنا پرشتو تا اللہ پاک جل شانہ فرمائی زما فلان بندہ زما پزمک ذکر کوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہ اللہ تعالی فی من عندہ چکم دیکھی دا اللہ پاک جل شانہ دا مبارک کتاب تلاوت کیجی دا اللہ پاک جل شانہ مبارک ذکر کیجی دا اللہ پاک جل شانہ یادون کیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا انسان باندے دا رحمت پرشتی راغلی وی او دا خپل رحمت پا وذرو کی دا بنکڑے وی دا رحمت وذر پی خوری وی او سکون او اطمینان پہ اللہ پاک جل شانہ دا طرف نہ نازلی گی او خدای پاک جل شانہ گورے دے ذکر کوي بیخا قسم دا دلتا دی میں نے ایم پی اے پا ممبریات کی بیلان دی نزائی جی ایدے ما ایم پی اے سے دا بلے ووٹو نا تیر شول کنا تو چچا پس روان میں چاگا بو یاد کی بس لاندے بودا سے خویلا شوی اور ادھم اقبل مشر یاد کم بندہ دا ایم این اے بندہ دا ایم پی اے بندہ دا وزیر اعظم بندہ دا او تایات کی بیلان دی نظر گی پا کپڑوں کی اور رونو خالق ارض و سما دی یادوی اگا خالق الکائنات دی یادوی اگا رب العالمین جل شانہو دی یادوی چی زما فلان بندہ اگا پزمک باندے زما ذکر کبھی پرشتو توی تاسو گواہو سی چی گورے دی مغفرت ماو کو دی میں او بخل اور انہوں دا پرشتو نا تپوس کبھی خواہ پرشتو نا اللہ پاک جل شانہو تپوس کبھی سرد دی چی اللہ پاک جل شانہو عالم الغیب ذات تا ہر سن خبردار دا کانا ما یکونا او کائنون سچ شوی دی سچ موجودہ دی او سب چکیگی دا دیر ٹولونا اللہ پاک جل شانہو خبردار ذات تا پرشتو نا تپوس کوي اے پرشتو زما بندگان پا لیسی کے ناسو زما بندگان پا ورمنو کے ناسو زما بندگان جماعت کے رغنڈو زما ذکر کولو زما یاد کولو زما مبارک نوم یاد ولو خو لیکن غختلس پرشتی ورتوائی چیا رب العالمین جل شانہو ستا رحمت غختو جنت غختو اللہ پاک جل شانہو اتا فرمائی والدائی جنت لی دلے دس رونو خو جنت نہ دلی دلے کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی
چې رب کریم جل شانه فرمایي اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. وای ما د خپلو نیکانو بندگانو دپاره داسې شیان تیار کړي دي. ته موټر دلته وینې، بنګله وینې، اوه دا به څه وي. رونو جنت کې داسې مکانات تیار دي، حور عین تیار دي، د الله جل شانه د طرف نه نعمتونه تیار دي. ما لا عین رأت، اګوره سترګو نه دي لیدلي، ولا اذن سمعت، نه غوږونو بیان اورېدلی ده، ولا خطرت على قلب بشر، او نه د انسان په زړه کې د هغې تصور راغلی ده چې یاره هغه حوره به څنګه وي، یاره هغه جنت کې به هغه نعمت څنګه وي، یاره د الله جل شانه دیدار مبارک چې د ټولو نه لوی شی ده، زما او ستا په زړه کې ګورې ورونو دا نه دي راغلي. خو لیکن دا د چا دپاره ورونو تیار دي؟ دا د ذاکرینو دپاره، د هغې خلقو دپاره چې کم د الله پاک جل شانه یاد کوي. الله پاک جل شانه ورته به فرمایي اے پرشتو تاسو گواه اوسئ چې زما د بندگانو زما نه جنت غوښتو، زما بندگانو زما نه د جهنم نه پناه غوښتله، تاسو گواه اوسئ دغې بندگانو له ما جنت ورکو، د جهنم نه مې وله فناه ورکه. رونو دا په څه سره؟ دا په ذکر د الله جل شانه سره. رونو ذکر ګوره بهترین شی ده ښه، چې کم سړی وای ما ته اطمینان نشته، اطمینان زړه مې خفه ده، دا د لا اله الا الله وای، دا د استغفر الله وای. او رونو ګوره یوازې دینی خو پکې خود ده، د آخرت فایده خو پکې خود ده، دنیاوي ګټه مو هم ده. ګورې دا څه پورې چې مونږ نښتې یو دنیا او دنیا او دنیا، هر سړی دې پسې په منډه ده که نه. او مونږ دا چې څوک ځان ته ډېر معتبر وایي که نه چې ډېره پیدا کړي نو هغه ځان ته ډېر کامیاب وایي. عبدالرحمن بابا وایي دا ډېره چې پیدا کړي هغه شعر خو ما ته نه دی یاد، هغه معنی یې راته یاده ده، وی دا داسې ده لکه سر خوړلو ته روانې، دا ډېره چې دې پیدا کړه او ځان ته کامیاب وایي، وایي سر خورې لګوي. رونه حساب به ورکوي د الله پاک جل شانه په وړاندې به بیا دا تپوس کیږي چې ای بنده دنیا دې څنګه ګټلې ده، عمر دې څه کې تېر کړی ده د الله جل شانه په یاد کې، او که نه هسې بس کې تېر ده. رونه مونږ کې څوک سل دلې استه یو څو کسان به ټول خو پابند نه یو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه په ورځې کې یو روایت کې راځي د 80 ځلو نه زیات استغفار وایم. پیغمبر علیه السلام مبارک رونو دا زمونږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات هغوی د ګناه نه پاک دي. او بیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه یو روایت کې راځي سل ځلې استغفار وایم. او زه تو چې د ګناهونو جوړله یو جوړله، روانه مو ګناه ده، ناسته مو ګناه ده، خوړل مو په ګناه دي، کتل مو د ګناه دي، اورېدل مو د ګناه دي، ګټل مو د ګناه دي، لګول مو د ګناه دي. څوک استغفار وایو؟ او قسم د کو چا پابندي شروع که کنه پابندي د استغفار. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کم سړی په ځان باندې استغفار لازم کی، د هر تکلیف نه د هر مصیبت نه الله پاک جل شانه ورته لاره راوباسي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، د داسې ځای نه به ورته روزي میلاویږي چې د ده په ګمان کې به هم نه وي. هلکه دا د کم ځای نه راغی؟ قسم ده دا موږ د خپل اکابر ګورو، دا خپل لوی لوی علماء کرام
داسې خوشحاله ژوند تېروي، داسې د پاکۍ ژوند تېروي، داسې د اطمینان والا ژوند تېروي. دا ولې رونو هغوی هر وخت وایي الله الله الله، هغوی هر وخت وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. رونو دا د دې برکات دي. زمونږ یو لوی محدث تیر شوی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق نور الله مرقده بانی دارالعلوم حقانیه، د اکوړي د مدرسې لوی شخصیت او د هغې جوړونکی، هغوی به فرمایل دا وظیفه یې ورکوله. زه ګوره دا اکثر ترجمې کې هم وایم، چا چې 300 او 14 استغفار په ځان لازم کړل، قسم ده د دنیا مشکلات تیم حل کیږي او د آخرت تیم حل کیږي. او دا موږ ته ملګرو ویلي دي چې چاله مو دا وظیفه ورکړې ده او چا په یقیني طور سره ویلي ده. ګورې یقین سره رونو موږ کې مصیبت دا ده هفته ووایو بیا یې کار نه کیږي. دا چې چا په یقین سره ویلي ده منی بیا موږ ته هغه کسان ویلي استاد یې کار وشو، هلکه بیا خو پرېږده مه که نه، بیا وایه. نو رونو د الله پاک جل شانه یاد او رونو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ځان وګورئ چې تابعدار کو تابعدار نه یې. چې کم سړی وای زه د الله پاک جل شانه د الله پاک جل شانه تابعدار یم کو نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کل مطیع لله فهو ذاکر. چې کم سړی د الله پاک جل شانه د الله پاک جل شانه تابعدار وي دا به د الله پاک جل شانه ذکر کوي. چا چې چا سره محبت وي که نه، عشق مجازي کې سړی لګی وي نو هغه والا بیا خوند ورکوي، د هغه معشوق ادا والا خوند ورکوي. مجنون او لیلا ګورې قصه زه اکثر کوم، مجنون به ګرځېدو دیوالونه به سب کول د لیلا د کور. چا ورته وی ولې لیونی خو نه یې ته خو دیوالونه سب کوې؟ وی ما ته پته ده خو دې کې مې لیلا پاتې کېږي، د هغه ادا را باندې ښه لګي، چې کم دی کې پاتې کېږي هغه را باندې ښه لګي، د هغه ناز و نیاز را باندې ښه لګي. رورا کو تا د الله پاک جل شانه سره محبت وي هر وخت به په ژبه وایي الله 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 الله. او کو تا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت وي نو ته به هر وخت د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت مزینه زندگی تیروي. وعده راغو دمان نره ولم ولی ما ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د واده طریقه خیلی ده. مړی راغو ما ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د مړی خخولو طریقه ښودلې ده. بچی پیدا شو ما ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د بچی د پیدایش خوشحالی د هغې طریقه ښودلې ده. که ته تابعدار وې قسم د تا باندې به دغه اداګانې ښې لګي. الله پاک جل شانه دې مونږ ټول تابعدار کړي. رونو قسم درته ویم ښه دا ده چې په منبر ناست یم د ما زړه دنیا کې ده، والله دنیا غرقو. او دنیا ګورې یو ډېر سخت نقصان ده څیز ده. ګورې که دنیا کې ډوب شو والله چې آخرت مو تباه کیږي. یو صالح سړي سره ده نعم الدین والدنیا اذا اجتمعا بئس الفقر والکفر فی الرجل. یو صالح سړي سره ده جماعت آبادوي، مدرسه آبادوي، خانقاه آبادوي، مرکز آبادوي، مجاهد له ورکوي، مجاهدین له سامان اخلي، د علماء کرامو عزت کوي، د طلباء کرامو عزت کوي، د یتیمانانو خیال ساتي، د غریبانانو خیال ساتي.
نو نعم الدین والدنیا اذا اجتمعا بیا خو دا ډیره بهترینه ده وایي کله چې دین او دنیا جمع شي نو دا خو ډیره بهتره ده او بده خو دا ده بئس الفقر والکفر فی الرجل بده خو دا ده چې کافر هم وي او فقیر هم وي دا خو بیا ډیره بده ده نورون الله پاک جل شانه دی زمونږ په زړونو کې د خپل یاد او خپل محبت هغه واچوي او د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت هغه حقیقي معنو کې الله پاک جل شانه زمونږ په زړونو کې واچوي واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر